سلامونه ولیکلي ملګرو له چروق جوړ د صحت په جامو کې پټ یاست. راځئ چې نن درته هغه لاره چاره وښیم چې زه خپله پرې فرانسوي ژبه زده کوم. ما څنګه په یو نیم کال کې دومره فرانسوي ژبه زده کړه چې خپل مشکل ورباندې حل کولی شم، او دا چې په 2023 کال کې زه بیخي د فرانسوي ژبې کورس ته نه یم تللی. نو تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل کور کې خپله ځان سره فرانسوي ژبه زده کړئ؟ دا ډېره اسانه لاره ده. تاسو به چټ جی پي ټي په اړه اورېدلي وي. هغه یو ځیرک روباټ دی چې کولی شئ تاسو له هغې سره په خپل ټلیفون کې خپله فرانسوي ژبه زده کړئ. دا یو اپلیکیشن دی، کولی شئ تاسو د اپلیکیشن له لارې مو کاروئ، تاسو کولی شئ د ویبسایټ له لارې مو کاروئ. کیدای شي تاسو ټول کمپیوټر ونه لرئ چې ویبسایټ کې وکاروئ، نو د ټلیفون لپاره یو اپلیکیشن لري، کولی شئ هغه تاسو خپل ټلیفون ته ډاونلوډ کړئ، هغې کې خپله نوملیکنه وکړئ، خپل ایمیل مو ورکې اډ کړئ، نور ننوځئ. هر څه چې تاسو په اړه غواړئ پوه شئ، نو هغې اړه تاسو ته معلومات درکوي. د فرانسوي ژبې څه چې وغواړئ تاسو لپاره دا نه یوازې دا چې د فرانسوي ژبې د زده کړې لپاره دی، بلکې هر هغه څه چې تاسو په ذهن کې راشي په اړه معلومات وغواړئ تاسو ته هغه معلومات وړاندې کوي په مختصر او لنډ ډول باندې. نو که چیرې تاسو غواړئ فرانسوي ژبه زده کړئ، دا ویډیو تر پایه وګورئ. زه تاسو ته په اخر کې بیا هم یو څو جملې ویل غواړم. ښه ملګرو، راځئ چې لومړی چټ جی پي ټي ډاونلوډ کړو. تاسو کولی شئ دلته پلی سټور ته راشئ، دلته ولیکئ چټ، د مخامخ خپل راواوښتلو کولی شئ دغه سپین یو چې دا تاسو ډاونلوډ کړئ. دا ځکه چې ما مخکې ډاونلوډ کړی دی، نو اړتیا نشته چې دوباره ډاونلوډ کړم. 100 میلیونه دا اوس په ډاونلوډ دی، دا چې دی وړیا دی. نو کولی تاسو ډایرکټ ننوځئ دلته. کله چې دننوځئ دا شته یوه صفحې سره به تاسو مخامخ شئ. دلته لاندې ډېر اپشنونه دي که نه، کولی شئ دلته تاسو ورته عکس ورکړئ، هغه هم دلته تاسو ته شي کوي د ځای کې، او دلته کولی شئ ورته اډیو باندې ووایئ، او څه چې مثلا تاسو غږیزه بڼه باندې دلته کولی تاسو ورته ولیکئ که نه. که چیرې تاسو مثلا لیکل زده وي، پښتو غږیزه بڼه یې سمه نه دی چې کله تاسو پښتو کې یو څه ورته ووایئ هغه سم نه شي ایستلی، خو دلته کله تاسو ورته ولیکئ که نه په پښتو کې ورته ولیکئ بیا د سمه ځواب رارسوي. راځئ چې ورته ولیکو چې زه څنګه فرانسوي ژبه زده کولی شم. آیا تاسو له ما سره مرسته کولی شئ؟ دا به ورته ولیکو چې اوس څه وایي. دا دی اوس یې شروع وکړه. هو زه کولی شم له تاسو سره فرانسوي ژبه په زده کړه کې مرسته وکړم. دلته ځینې ګامونه چې تاسو یې تعقیب کولی شئ. لومړی بنیادي زده کړه، دوم لغتونه دي، اورېدل او ویونه، لوستل او لیکل، ژبني وسایل، تمرین، همدا ډول نور. داسې تاسو ټول دغه راوباسي که نه، چې تاسو مثلا کولی شئ په دغې لاره باندې تاسو کولی شئ فرانسوي ژبه زده کړئ. لومړی ګامونه دغه دي، تاسو کولی دغه تعقیب کړئ. نو له دې وروسته کیدای شي تاسو یو بل ځای کې ستونزه ولرئ که نه، چې ورته ووایئ ما ته یو څو نورې لارې هم وښایه چې اوس بیا څه لیکي موږ ته. ګوره هلته موږ ته مختلفې لارې نورې مښودلې، تاسو له دې لارې هم تاسو کولی شئ فرانسوي ژبه زده کړئ. هو ځینې نورې لارې چې تاسو یې د فرانسوي ژبې زده کړئ مرسته کولی شئ په لاندې ډول دي. زده کړه د موبایل اپلیکیشن څخه، دلته تاسو 2-3 اپلیکیشنونه یې کړي دي، مارک کړي دي. آنلاین ژبې ټولګي ته ورشئ، نو دا امکان لري د ژبې تبادله، یعنې یو چا سره چې هغوی غواړي په پښتو زده کړي تاسو سره فرانسوي زده کولی شئ. دا یو څو اپلیکیشنونه چې تاسو یې کارولی شئ. مطالعه وکړئ، وایي فرانسوي کتابونه او مجلې مطالعه کړئ، فرانسوي خبرې او محاورې واورئ، کولی شئ فرانسوي کلتور او میډیا، یعنې له هغه سره فلمونه او سریالونو سره، موزیک، سفر او ډوبېدل. خو ځینې ځایونو کې د فرانسوي پښتو سمه نه وباسي، یعنې سم نه لیکي، او څه لیکي چې هغه زمونږ په تلفظ باندې نه پوهېږو. خیر ستونزه نشته دی، کولی شئ دلته تاسو ورته ولیکئ چې ښه اوس زه څنګه له یو چا سره یا له یو چا ته داسې ولیکو غوره ده که نه. زه څنګه یو چا ته ښه راغلاست ویلی شم په فرانسوي ژبه کې.
اوس به دا موږ ته ولیکي تاسو فرانسوي ژبه کې څنګه چاته ښه راغلاست ویلی شئ، کومې کلمې توري کارولی شئ، تاسو ته په مکمل ډول باندې دلته لیکي. دا تر ټولو عام عبارت دی چې د بیانونو ښه راغلاست په معنا دی. مثلا بیانونو شینو زه وایي ښه راغلاست زموږ کور ته. je vous en prie یعنې په دې معنا دی ښه راغلاست، ښه راغلاست یې په معنا ورکولی شئ ښه راغلاست، یعنې خو هغه تاسو په جواب کې ورته ویلی شئ چې je vous en prie یعنې مهرباني وکړئ که نه، داسې یوه جمله دی. avec plaisir مثلا لکه موږ پښتو کې په دواړو سترګو یعنې موږ خوښ یو دوغ یعنې څه خبره نه دی. مرسی بوکو یعنې دا ټول تاسو ته په جملو کې لیکلي راوباسي، او که چیرې تاسو وغواړئ همدغه تاسو په غږیزه بڼه وباسي، خو پښتو غږیزه بڼه یې ښایي چندان دومره ډېره نه وي، ښه نه وي، یعنې خو فرانسوي ټول تلفظونه یې صحیح دي. راځئ دلته دغه واورو دغه شی. په فرانسوي ژبه کې د ښه راغلاست ویلو لپاره یو و مختلف عبارتونه شتون لري چې د کارونې له حالت سره سم توپیر لري. bienvenue دا تر ټولو عام عبارت دی چې د ښه راغلاست په معنا دی. مثال bienvenue chez nous، ښه راغلاست زموږ کور ته. je vous en prie دا عبارت د ته ښه راغلاست یې په معنا کې کارول کی آنجی کله چې یو هوک تاسو ته مننه کوي. مثال merci pour votre aide مننه د ستاسو مرسته لپاره. ته راغلاستی. avec plaisir دا عبارت په خوښه سره په معنا کې راځي او د ښه راغلاست لپاره کارول کیږي. مثال merci pour votre temps مننه د ستاسو وخت لپاره په خوښ سره. de rien دا عبارت هیڅ خبره نه ده په معنا کې دی او د ساده راغلاست لپاره کارول کیږي. مثال merci beaucoup ګیره مننه. de rien هیڅ خبره نه ده. د دوه عبارتونو کارول به تاسو سره مرسته وکړي چې په مختلفو حالتونو کې په فرانسوي ژبه کې ښه راغلاست ووایي. ښه اوس خو دا مو واورېدل، ځینې وخت چې د فرانسوي ژبې لغتونه دوی سم نشي تلفظ کولی، ستونزه دا ده که نه چې موږ ورته نیمه پښتو ورکړې ده نیمه فرانسوي ورکړې که نه. که چیرې ورته موږ ولیکو چې موږ ته ټول عبارات په فرانسوي ژبه کې ولیکي که نه، موږ ورته دا شته لیکو. یا مثلا موږ ورته وایو چې د لو او لا توپیر څه دی، موږ ته په فرانسوي ژبه کې تشریح کړي، داسې به ورته ولیکو که نه. ښه په بخښنې سره چې زه لاړم دلته اوس موږ ته ګورئ هر څه ولیکل، موږ ته ټول تعریف لیکلی دی که نه چې موږ په کوم حالتونو کې لو لیکلی شو، په کوم حالتونو کې لا لیکلی شو. که چیرې دا تاسې دلته اوس غږیزه بڼې ته مړولی شي، خو دا تاسې کولی شئ چې ویې مولولئ په فرانسوي ژبه کې د لو او لا تعریف شوی مقالې چې د نوم جنسیت ته اشاره کوي، فرانسوي نومونه یا مذکر یا مؤنث دي، او مقاله چې نوم سره یعنی هغه کوم مقاله دلته صحیح نه لیکل، یعنی کوم نومونه چې دي یا مثلا کوم لغتونه چې دي له نوم سره کارول کېږي د نوم جنسیت مقابل سره مطابقت لري. یعنی کله چې د نوم مذکر وي د مذکر نوم لپاره لو کارول کېږي. مثال په ډول لو لیوغ، لو شیان، لو ګارسون، کتاب، هلک، سپی، دا ډول که نه ګډوډ مې لږ ویلې. او لا چې دی د مؤنثو نومونو لپاره کارول کېږي، مثلا لا تابل، لا وچور، لا فی، یعنی لتاب چې د میز دی، موټر او نجلۍ. نو همدا ډول کله چې ځینې وختونو کې وایي دغه د که یو نوم له نږدې پیل کېږي، یعنی دا صحیح نه دی د ځای کې که نه، خو ځینې تېروتنې لري چې د دې لپاره لومړی ټکی خاموش وي او له ویلو سره پیل کېږي، لو یا لا د ال سره لنډ کېږي. یعنی دې معنا دغه دی که نه، کله چې یوه جمله په ویل توري سره پیل شي نو هغه وخت یا اش چې اوسېږي دا اش مویه چې ورته وایي که نه، دغې ته بیا اش مویه وایي. ولې مویه وایي؟ مویه یعنې بې غږه، یعنې ګونګ حرف دی په فرانسوي ژبه کې. نو دا چې شی راځي دا خالی ال راځي، ال اپاستروف اخلي، یعنې موږ ته د لاندې لیکلي که نه، د هغو نومونو لپاره کارول کېږي چې له ال سره پیل کېږي
یعنی ال اپاستروف سره پیل کی کوم مذکر وي یعنی اش ویل یا خاموش وي که مؤنث وي مثال یعنی هر ډول که مذکر که مؤنث وي که اش وي مخکې کې نو مهمند به ال اپاستروف اخري کچېره مخکې یادنه ویل تور راشي یا مثلا اش مو راشي لکه د مثال په ډول لامی ملګری ته ویل کیږي نه لمی میرمنې ملګری ته ویل کیږي چې اخر کې او اخري کنه دا ځای کې او دا چې د لوټل چې د هوټل ته ویل کیږي هغه باندې تاسو خپل مثال راځي په فرانسوي ژبه کې د نومونو جنسیت زده کولو او د مناسب مقالې کارولو یو مهم اړخ دی ډیر ځله جنسیت د نوم په شکل یا مفهوم کې څرګند نه دی نو د نوي نومونو زده کولو د جنسیت سره یو ځای اړین دي خمر کله چې تاسو له فرانسوي ژبه له چارت جی پی ټي زده کوئ باید لږ محتاط اوسئ لږ باید مغز په کار واچوئ ورسره که نه ټول دومره اسانه هم نه چې ټول هر څه تاسو ته په واضح شکل باندې وایي دوی هڅه کوي له تاسو سره مرسته وکړي ولې خو دا چې دا یو انسان نه دی تاسو ته هر څه په واضح شکل باندې تشریح کړي نو تاسو باید خپل ځان سره هوښیار اوسئ او خپل چې کوم یو څه داسته وایي تاسو باید درک کړئ که نه نو د دې لپاره مې ورته ویل چې باید واضح اوسیږي ښه ملګرو لکه څنګه چې تاسو تر پایه را سره پاتې شوئ دا ویډیو هم تر پایه ولیدله او څنګه موږ کولی شو چې د فرانسوي ژبې زده کړه په خپل ټلیفون کې له خپل ځان سره وکړو په اوسني وخت کې موږ هیڅ ته اړتیا نه لرو چې مثلا تاسو ډېرې په اړه اندېښنه وکړئ چې موږ به دا څنګه زده کوو دا به څنګه کوو دا به چې ته ګرامر پسې به چې ته ګرځېږو په لغتونو پسې به چې ته ګرځېږو وکابولر پسې به چې ته ګرځېږو دا مثال که نه نو تاسو کولی شئ دا اوس ټول په خپل ټلیفون کې ومومئ او خپله ترنه ګټه واخلئ دا چې ما تاسو لپاره څو ځانې مختلف تمرینونه وړاندې کړل تاسو کولی شئ په همدې ډول باندې خپل ځان سره په ټلیفون کې دغه برنامه انسټال کړئ نصب یې کړئ او له دې نه ګټه واخلئ چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو له ملګرو سره یې شریکول له یاده مه باسئ ځکه چې دا یو معلوماتي ویډیو دی د الله رضا لپاره تر څو هغوی هم له دغو معلوماتو ګټه واخیستلی شي تر بلې ویډیو مو په الله سپارم ښې چارې ښه وختونه د الله په امان